دا چې بیا کوم ځای کوشم دی کاونټ ګارډن وایي او دې کې زه دغه په معنی سره کې تلو لسټر سکوير ته ډیکس سټیشن ته دلته غلطه کې دلته کوشم او دلته ما دا ټانګي ولا چې ولاړ دی دنه ما ته پوسو کو دا په دغه کې نه دوه ما ته لارو خو چې دغه لږ زیاده د شور شو دغه دی دا باید د ما په اړه کې ما په پندې اوس کړه د شرازه راز ما هغه ته چې کوم نه زبر دی ورسم د بالکل ما ته د څه خبره ونه کړو هغه دغه لارې ما ته خو شي نه سالته لاړ شم دغه لند زیاده بالکل لکه دغه ونه کړ مثلا دغه خلک د انسان دغه نه پیدا اخلي بالکل دغه ونه کو او بیا چې کوم دی نو دلته کردار نه دا ډېر زبردست شی دی دا منلې خبره ده چېرې یو سوسایټۍ خاص کر ستا مذهب سره دغه سره زما سره تعلق نشته دلته څوک ګرځي څه دی هندو دی مسلمان دی عیسایي دی دغه دی خو هغه بیهیویر او دا اټیچیوډ او دغه ډیلینګس دی دغه زما لپاره اهم دی او دې زه دلته رښتیا خبره ده زه متاثره کړم چې یاره ما د مذهب پته نشته چې دا د کوم مذهب دی دا کېدای شي دا د ترکیش مسلماني دا کېدای شي دا دې لوکلي ده چې کوم نه لغوي خو د ایماندارۍ خبره نه شوه چې زه تاسو ته نشم او دغه شیان چې کوم زیاتې خبرې زما دا خوښېږي چې په کوم ځای کې دغه راغی نو یاره تاسو دوکه کوي نه د خو داسې دا جنرال دغه دا دی چې یاره څوک دغه نه کوي نو دا زه په کاونټ ګارډن کې ګرځم ایریا دا ولې نه زه ځم لیسټر سکوير ته زه هلته پروګرام دی دغه دا هلته چاینا ټاون دی زه په هغې کې بیا ګرځم تاسو ته به هغه ښیم او بیا چې کوم دی نو دا دوکانونه دي موسم ښه دی یخه نشته دا نه همدا ډېر داسې د واکینګ ایریا دا ډېر مصروف هم ده خاص کر ورېځ هم ده موسم مزهدار دی خلک به مزه ورکوي چې ګرځي رښتیا خبره ده چې ټول خلک دغه نه دی او داسې کوڅه ده دا به زه تاسو ته وښیم چې دا کاونټ ګارډن دا ولې دی دې ته کاونټ ګارډن ولې وایي دا هسې دې ماله ډېره مزه راکړه کاونټ ګارډن اوکې دا مولې ده د ډېره مزه وکړه هسې Selecting international banking traditions in the golden age of bread making. That's the day. The day of the day was a but that's a dear the Dukan decoration of the Asada. The way that way, the Kusada. Oh, that way. And then they said, دغه دوکان دی واقعي خبره ده چې مالا ډېره مزه ما چې زه تاسو ته دا خو هماسې ما دغه وکړو چې په دغه شان ته راووتم زما مې چې زه at the right place بالکل دلته دا ټول رستورانټ دی دا کور نه ځان مو کوم راوځم رستورانټ سره زما دغه نن واشي نو بیا به زه په دې کوڅه کې واپس ځم خو دا مې ستاسو دپاره دغه په دغه ځای دېخوا یو بل ځای کې ته راووتم نو دا به دغه ځای یو زیارت اخلم او بیا داسې واپس ځم چېرې داسې پوه شوې پنډې دا ډېره مزه یې وکړه ډېره مازدیګر ته چې ډېر راغی دا اصل دا وخت چې بیا هلته ډېر مخلص 5 بجې شوي دي پوه شوې دا دغه دی دا ځای دی د بل طرفه ووتو ډېرې خبره ده دا ټیک شو راځه